تیرا زمانہ ز وم I was ز یو زده کوونکی وم I was a student ز په کور کې وم I was at home ز په ښوونځي کې وم I was at school موجوده یا ساده زمانہ ز یم I am ز یو ښوونکی یم I am a teacher ز په صنف کې یم I am in the class ز په کار کې یم I am at work راتلونکې زمانہ future ز به یم I will be ز به یو تجار یم I will be a businessman ز به په کور کې یم I will be at home مننه د داسې نور ویډیوز لپاره مونږ در سره لایک او فالو کوئ او د مکمل انګلش درسونو لپاره زمونږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کوئ چې د هغې نوم دی ټیچر حکمت انګلش مننه دوستانو انګلش ویل اوس ډېر اسانه شو زمونږ سره هره ورځ نوې جملې او نوي الفاظ زده کړئ په ساده او اسانه طریقې سره نو راځئ چې شروع کړو تاسو چیرته تلل غواړئ Where do you want to go? تاسو څه کول غواړئ What do you want to do? دا قبول کړه Accept this اوس نه Not now ما ته د خبرو کولو اجازت را Let me speak ما ته د تللو اجازت را Let me go مننه د مکمل درسونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ چې د هغې نوم دی ټیچر حکمت انګلش مننه آیا غواړئ چې انګلش کې خبرې وکړئ آیا غواړئ چې انګلش زر زده کړئ آیا غواړئ چې انګلش په خپلو کورونو کې زده کړئ آیا غواړئ چې انګلش په خپله ژبه پښتو کې زده کړئ نو که چېرته مو جواب هووي نو موږ در سره لایک او فالو کوئ او زموږ سره زده کړئ هره ورځ نوي جملې او نوي الفاظ په اسانه او ساده طریقې سره او که چېرته غواړئ چې پوره درسونه در سره تعقیب کړئ نو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ چې د هغې نوم دی ټیچر حکمت انګلش او په یوټیوب چینل به مونږ یو برنامه شروع کوو چې د هغې نوم دی بلک بیسک انګلش لینګویج کورس چې هغې کې به مونږ تاسو ته هره ورځ یو درس درکو چې په هغې کې به مونږ تاسو سره هره ورځ یو درس شریکو او تاسو به یې مونږ سره تعقیبوئ مننه